زما نوم خو اعظم علي خان دی او د ضلع بونیر اوسېدونکی یم. تللی وم تبلیغ له شام کوټ ته. ضلع شام کوټ کې اته شوی و، د نورو کسانو اته شوی او کله چې ما ته دغه وشو د دې علامات، نو بیا موږ ته هلته چې دی دوایانې چې کومې هغو خپلې دغه تبې لا نور مسله وه، ما باندې حمله کې کوم نشانات چې وو لکه غنې غنې را باندې کېدی، هغه هم را باندې راغلی و. مری مې ورسره خوږ شوی وه او تب را باندې راغلی، په کسور کې را باندې شو. کسور نه چې بیا رالو، کسور والا علم ټسټ کړه او دغه راغلی و. او بیا چې دغه ته رالو بونیر ته، خپلې ضلع ته، او دلته بیا به ډګر هسپتال کې چې کله ټسټ وکړو، هلته بیا خراب راله. دلته 14 ورځې کوارنټاین کړی و او هغې نه بعد بیا 14 ورځې بعد چې په دوباره هله ټسټ وکړو، هلته بیا سیټ راله. علامات ما ته تبه شوی وه او دغه د مری مې خرابه شوی وه او ټوخی را باندې، او په دې حمله مې کوم دغه چې و په دې باندې سملاستې نه شوم، په دې راته دغه شی و لکه غنې غنې لکه یو سیخ غوندې دغه شی و چې سملاستې به پرې نه شوم، په سیټ به سملاستم، لا په استر به سملاستم. یار کسانو خو په خپله نه منله، نه ما په خپله منله. کله چې ما ته کوم علامات وشو نو هغو خو کسانو اوس هم نه مني، ځینې کسانو خو بیا چې ما ته کله دغه وشو نو ما په خپله بیا ومنله چې او واقعي دا دغه شتې وبا چې دا مرض چې دا شتې. ومنله هم په دې چې ډاکټر له مې دغه ورکړو، یو ډاکټر و په دې حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې، هله مې پلازما ورکړه چې خدای پاک روغ کړو، نو بیا مې هله یقین راغی چې واقعي شتې دا دغه. د هغې په وروسته یقین نه کېدو چې ګنې کرونا رښتیا دي یا دروغ دي. نو په کسور کې مې یو پیره هسې دغه شي وم، ګبره ور باندې راغلی و، خو دغسې ډېر دغه یقین مې پرې نه و، خو دغه شی و چې لکه واقعي دا دغه شتې. او بیا په دې باندې بیا یقین راغی د ډاکټر له چې مې کله پلازما ورکړو. کوم ډاکټرانو چې ما له علاج کړو په ډګر کې، هغو ما سره دغه وکړو، کنټیکټ وکړو او هغو ما له دغه وکړو چې لکه داسې کس دی هغه ته دا لګېدلی پلازما ورکول غواړي. ما په خپله خوښه لاړم پېښور ته او هغه له ما پلازما ورکړه. او پلازما دې څنګه ورکړه؟ پلازما څه بلا ده؟ که خلک مطلب نه پوهېږي چې پلازما چاله ورکوي، هغه به څه کېږي پای کې؟ تا ته په خپله کوم نقصان خو نه دی؟ نه پلازما خو چاته نقصان نشي کېدی او باقاعده د خپل بل انسان جان پې بچ کېږي. او پلازما سو لکه بل ما ته نقصان څه نه دی را رسېدلی، بل کس ته نقصان نه رسي، الټه لکه دغه رسي، د پیدا رسي او نقصان نه رسي. زه خلکو به دا دغه کوو چې دا نشته، داسې ګپ دی او پیسې خوري دغه دی، ځکه مې په یقین نه راته. اوس ته یقین لرل، اوس خلکو ته څه ویل غواړې؟ اوس خو خلکو ته ویل غواړم چې لکه بالکل دا حقیقت دی او لکه خپل احتیاط او دغه چې دی دا ښه په دغه وکړئ.